مانه پښتو ادب ارشاد چې مور یې وزیږوي پلار همسا په لاس غلی چې مور یې وزیږوي پلار همسا په لاس غلی او د مولا د کور په ور باندې ډزار جوړږي چې مولا صاحب راشه زوی مې شوی زر را پاسه غوږ کې اذان ورته په خوږ اواز کې هم ووایه او یوه ښایسته نامه کتاب کې راله هم وګوره دغه بچی وي چې رالوي شي نو شاعر جوړ شي بیا چې قلم په لاس کې ونیسي شعرونه لیکي نو د مولا په سپکاوي پسې به سوړي ګوري نقطه نقطه غلطي به ګوري مولا بیانوي دغه بچی وي چې رالوي شي نو شاعر جوړ شي بیا چې قلم په لاس کې ونیسي شعرونه لیکي نو د مولا په سپکاوي پسې به سوړي ګوري نقطه نقطه غلطي به ګوري او مولا به یادوي چې زما ملک زما پښتو مولا برباده کړله د ملایانو دا فتنه د ځمکې لرې شوی نو هر خوا به امن خوشحالي شي ازادي به مومو دغه شاعر وي چې یو ورځ مړ په کټ کې پروت وي بیا چاله چل د جنازې هم قدر نه ورځي نو چل یې لا لرې جنازه هم ورله ټک نه ورځي بیا په مولا پسې به چغو کور ته لاړ شي چې مولا صاحب راشه زرګه جنازه به وکړه او دا بې لالچه بې هیرسه مولا زر منډې کړي د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي مننه دا بې لالچه بې هیرسه مولا زر منډې کړي او د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي چې د مولا نه جامې وباسي په ډانګ واچوي چې د مولا نه جامې وباسي په ډانګ واچوي چې خپل مولا د ترقۍ په لار کې بند وګڼي چې په دویم شعر کې په مولا پسې کنځرې کوي شاعر وروره د پښتو ادب به دې ته وایي بل بند صادق صاحب د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره یو اداکار ورته په لاسو کې ګیلاس اغستی یوه لغړه جنۍ یو خابله بل طرف ته او دا پښتون د پښتنو جنو په منځ کې پروت وي پښتنې نه وي خو نامه د پښتنو ورکوي پښتنې نه وي خو نامه د پښتنو ورکوي د کوڅو وږي تږي خلک د پنجاب راولي او پرې نامه د پښتنو تور سرو ولګوي بیا ته جامې وباسي واچوي جانګي ورته د نوي نسل په ذهنونو باندې اور پورته کړي اخلاقیات او خیالات له مغرب کې چې ورته وایم وروره مه کوه دا ته څه کوې زمونږ نسل د غلط عکسونه مه ورخایه د دوی ذهنونه بربادېږي ماشومان بچي دي نو زر راپورته شي چې څوک یو د کم وطن مونږ پښتانه یو دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی ته په څه پوهېږې زه چرته ګرځه په کوڅو کې مارمورې خرڅوه مونږ پښتانه یو دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی ته په څه پوهېږې زه چرته ګرځه په کوڅو کې مارمورې خرڅوه ډول ډبلي غاړه کې واچوي په کلو ګرځي ډول ډبلي غاړه کې واچوي په کلو ګرځي کله یوه کوڅه کې کېنه کله بله کوڅه دوبړی راواخلي یو څو ډنګه ورله هم ورکړي سندرې ووایي چاربیتې نیمکۍ ووایي لږ شان ساعت له د مخلوق په خوشحالۍ باندې خالق خفه کړي د رسول فرمان په شا ووهي چې ترې پوښتنه وکړې مه کوه دا ولې کوې نو زر راپاسي وایي دا خو د پښتو ادب دی ورک شه مولا تنګ نظري را باندې ما اچوه زه خپله لاره نیسه لاړ شه په منبر کښېنه مننه بل بند دی چې د شاعرانو تفکر ته هم سلام کومه د شاعرانو تفکر ته هم سلام کومه پاڼه راواخلي قلم ونیسي په دوو ګوتو کې او چې کله سوچ کوي تصویر د پښتنو جوړوي د شعر په شنګ او بنګ به هم چېرته ورغلی نه وي چې شعر لیکي نو د سرخۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي د ماجبین او سپوږمۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي مننه چې شعر لیکي نو د سپوږمۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي چې شعر لیکي نو د سرخۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي د ماجبین او سپوږمۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي چېرته په عمر کې خوب په بالغ نه وي کړی او دروغ وایي د جانان د سنګل ذکر کوي چې تورې زلفې شنه خالونه چې تورې زلفې شنه خالونه تکې سرې شونډې او پسته غېږه کې د ښکلي جانان خوب کومه د دا اکثره شاعري په نړۍ تاو راتاو شي او د جانان نه ګیر چاپېره توافونه کوي او انقلاب چې پاکستاني داسې هم شته دی او انقلاب چې پاکستاني داسې هم شته دی لکه توراب چې د غلیم په سر د تیغ ګزار وي خو زه د نورو شاعرانو نه تپوس کومه چې آیا نوې کل دا ستا دا شاعري وګوري نو څه اثر به ستا د شین جبین او خاله واخلي شونډې د سرې لکه انار جانانه سره ننګي دي د کابل مڼې دي او ته خودکشه د ماکۍ جینۍ آیا ته دې ته د پښتو ادب نامه ورکوې آیا ته څه وایې په دې